ایثار د صابرې عادت و چې د سهار له لمانځه وروسته به یې وزرا په مخ کې کېنول او قرآن شریف به یې ورزده کوه. د وزرا د غږ خوږوالی به کله کله د دوی ګاونډیانو ښځې هم د دوی انګړ ته ورکشولې. له هغې وروسته به صابرې د کلي څو نورو نجونو ته هم دیني زده کړې ورښودلې. وزرا به د کور کار کوه او چې وزګاره به شوه بیا به د غشو ویشتلو په تمرین بوخته شوه. یوه ورځ چې د معمول په څېر له لمر ختلو نه وړاندې وزرا د قرآن کریم تلاوت وروسته د صابرې له مخې نه جګېدله، هغې لاس ونیو او له ځان سره یې کېنوله. تر لږ ځنډ وروسته یې د مینې نه په ډک نظر ورته وکتل او بیا یې وویل: وزرا، که ته نه وایې زما ورځې به ډېرې سختې تېرېدې. که ته زما لور هم وایې ما به له دې ډېره مینه در سره درلوده. وزرا ورته وویل: مورې، که ته نه وایې نو زه. وزرا له دې نه وړاندې څه نه شو ویلی، په سترګو کې یې اوښکې راغلې. صابرې نور څه ویل غوښتل چې بهر دروازه خلاصه شوه او عبدالله آس تر جلب نیولی ورننوت. صابره جګه شوه، څو ګامه وړاندې شوه. عبدالله سلام واچوه. مور او زوی یو د بل په مخ کې ودرېدل. د زوی له څېرې نه د مور نظر ډېر لرې ولاړ. له نن نه 20 کاله د مخه د عبدالله پلار په همدې بڼه او درویشۍ کې کور ته راتلو. عبدالله ویل: مورې. صابرې ویل: څه دي زویه؟ ته له پخوا نه زیاته کمزورې ښکارې. نه زویه، نن زه باید کمزورې ښکاره نه شم. راوړه زه د آس وتړم، بیا به راشم. صابرې دا وویل. د آس جلب یې ونیو او په مینه یې د آس په غاړه لاس تیر کړ. عبدالله وویل: نه مورې، دا چیرې کېدی شي؟ او بیا یې د مور له لاسه د آس د جلب اخیستلو هڅه وکړه. صابرې وویل: زویه، ستا د پلار آس په ما تړه، خو زه تا ته زحمت درکول ګناه ګڼم. زویه ضد مه کوه، پرېمږده. عبدالله د مور لهجې تر اغېزې لاندې راغی او آس یې پرېښود. صابرې د آس جلب ونیو او د طبیلې په لورې 2-3 ګامه ولاړه چې وزرا ورغله او د آس جلب یې ونیو. ویې ویل: مورې پرېږده، زه یې تړم. صابرې په مسکا او مینه وزرا ته وکتل. له څه سوچ وروسته یې د آس جلب وزرا ته پرېښود. وزرا آس وتړه. عبدالله د رخصتۍ 20 ورځې په کور تېرې کړې. د کور په حالاتو کې هغه یو ژور بدلون احساس کړ. وزرا به چې پخوا هم له ده سره مخ کېده نو احترام به یې ورته کوه او اوس ډېره ترې شرمېدله. د عبدالله د رخصتۍ وروستۍ ورځ هم راغله. نازولي زوی ته د مور لخوا سوغات او د هغه د بابا یو ښکلې توره ډالۍ شوه. کله چې عبدالله په آس سپور شو، وزرا په خپلو ګوتو جوړ کړی یو دسمال صابرې ته ورکړ او عبدالله ته یې اشاره وکړه. صابره د دې اشارې په مطلب وپوهېده او دسمال یې عبدالله ته ورکړ. عبدالله دسمال خلاص کړ. په سرو ورېښمو یې په منځ کې د خدای جل جلاله د کلام دا الفاظ لیکلي وو: قاتلهم حتی لا تکون فتنه. له هغوی سره تر هغو وجنګېږئ تر څو فتنه ختمه شي. عبدالله دسمال په جیب کې کېښود. وزرا ته یې وکتل، بیا یې له هغې نه سترګې لرې کړې. مور ته یې وکتل او اجازه یې واخیسته. صابرې د مورتوب نرم او نازک احساسات را قابو کړل او ویې ویل: زویه، نور تا ته زما د نصیحت ضرورت نشته. دا هیڅ مه هېروه چې ته د چا زوی یې. ستا د پلرونو او نیکونو وینې هېڅکله هم له شانه نه دي څڅېدلي. ته به د دوی ابرو او عزت ساتې. جهاد ته د عبدالله د روانېدو 1 کال پوره شوی و. صابرې ته یې په څو لیکونو کې دا څرګنده کړې وه چې زوی یې د دې د هیلې سره سم مېړنی دی او نوم یې ډېر وتلی دی. د سعید د لیکونو او بصرې ته د تلونکو او ورغلو خلکو له خولې د نعیم په باب هم ښه شهرت او نامه غږېدله. همدارنګه نعیم په یو لیک کې دا احوال ورکړی و چې هغه به په نږدې ورځو کې مدرسه پای ته ورسوي او کور ته در روان دی. یوه ورځ صابره د کوم ګاونډي کره تللې وه. اوس راغشي او لنده راواخیسته او په انګړ کې په مختلفو شیانو نښه نیوله. یو کارغه راغی او د دوی د کور د انګړ د خرما په ونه کېناست. اوس راغشی په لنده کې کېښود او په کارغه یې نښه ونیوله. کارغه خطا شو او والوت. هغه لا په الوت کې و چې له بله پلوه غشی راغی پرې ولګېد او زخمي کارغه په انګړ کې راولوېد. وزرا حیرانه شوه. ورجګه شوه. د کارغه له بدن نه یې غشی وکېښ. یوه او بله خوا یې وکتل. ناڅاپه یو خیال
په زړه کې ور وګرځېد او زړه یې له خوښیو نه په ټوپونو شو. وړاندې ورغله او د درشل نه بهر یې وکتل. بهر نعیم په آس سپور مسکی ولاړ دی. د وزرا په مخ کې د حیا او خوښۍ سرخي وځلېده. ور وړاندې شوه، دروازه یې خلاصه کړه او بیا یوې خواته ودرېده. نعیم لاس نپلی شو او کور ته ننوت. نعیم له بصرې نه تر کوره په زړه کې د ډېرو ویلو سره راغلی و، خو د ډېرې هڅې نه وروسته یوازې دا تر خولې ووتل: وزرا ښه او بیا چپ شو. وزرا د ځواب پر ځای یوه شېبه ده ته وکتل او بیا یې سترګې ښکته واچولې. نعیم بیا جرأت وکړ، ویې ویل: وزرا څنګه یې؟ هغې وویل: ښه یم. مورجانه چېرته ده؟ د کوم ناروغ پوښتنې ته تللې ده. بیا دواړه لږ ځنډ چوپ ودرېدل. بیا نعیم وویل: وزرا ته ما ډېره یادولې. وزرا پورته ورته وکتل، خو د پوځي درویشي کې د حسن او بدنۍ نه ډکه مجسمه په مړو سترګو ونه کتلی شوه. وزرا ته یې وویل: ته له ما نه خفه یې؟ په ځواب کې دې څه ویل غوښتل، خو د نعیم باوقاره جلال یې خوله چوپه کړه. بیا یې وویل: آس دې راکړه، زه یې په طویله کې وتړم. غوښتل یې د خبره موضوع بدله کړي. نعیم وویل: نه وزرا، ستا لاسونه د داسې کارونو لپاره نه دي. او بیا یې په خپله د آس جلبونې او د طویلې په لوري روان شو. نعیم 3 میاشتې په کور کې پاتې شو. د جهاد لپاره یې د بصرې د حاکم د حکم انتظار کاوه. په کور کې د تمه په خلاف ډیر خوښ نه و. د ځوانۍ په پیل کې د ده او وزرا ترمنځ د حیا یو اوچت دیوال درېدلی و. د وړکتوب هغه ورځې چې د به وزرا تر لاس نیولې وه، د کلي په باغونو کې به یې ګرځوله او راګرځوله، اوس ورته د یو خوب په څېر معلومېده. د وزرا هم همدغه حالت و. نعیم د دې د وړکتوب ملګری اوس ورته ډېر بدل معلومېده. د هغه په چلن کې تکلیف د لږ کېدو پر ځای ډېرېده. نعیم خپل جسم او اروا په زندان کې ګڼله او په زړه یې یو بوج احساسوه. وزرا د ده د زړه په تارونو کې د مینې خوږه نغمه را بیداره کړې وه. هغه غوښتل چې د دغې سارۍ هورې په مخ کې خپل زړه تش کړي، خو حیا اجازه ورنه کړه. خو بیا هم دواړه د یو بل د زړه درزا احساسوله. د نعیم د کور ته راتګ نه 4 میاشتې وروسته عبدالله په رخصت راغی او د صابرې د کور شور او ذوق 2 چنده شو. د شپې ډوډۍ له خوړلو وروسته نعیم او عبدالله مور ته نږدې ناست و. عبدالله خپلې جنګي کارنامې او کیسې کولې او د ترکستان حالات بیانول. وزرا لږ لرې دیوال ته تکیه کړې وه او د عبدالله خبرې یې اورېدې. د خبرو په پای کې عبدالله وویل: زه له بصرې نه راغلم. صابرې ترې وپوښتل: له ماما سره دې ولیدل؟ ده وویل: هو کې ورسره مې ولیدل. تا ته یې سلام وایه او دا لیک یې هم راکړ. عبدالله له جیبه یو لیک راوویست او ویې ویل: تاسو یې ولولئ. مور یې ویل: ته یې راته ولوله زویه. عبدالله وشرمېد او ویې ویل: مور جانې، دا د تا دپاره دی. صابرې لیک نعیم ته ورکړ او ویې ویل: ښه ده زویه، ته یې ولوله. نعیم لیک واخیست. وزرا ته یې وکتل. هغې شمه وروړه او له نعیم سره نږدې ودرېده. په لیک کې چې سترګې ولګېدې، د نعیم په زړه د کاڼي ګزار وشو. غوښتل یې لیک مور ولولي، خو په ژبه یې مهر ولګېد. په ټولې کې زر زر نظر وګرځاوه. د لیک مفهوم نعیم ته د نه ګلان له سزا ډېر هیبتناک و. د خپل راتلونکي په باب یې د تقدیر یوه نه بدلېدونکې پرېکړه ولوسته. تر لږ ځنډه یې حواسو کار پرېښود. یو له زغم نه وتلی بوج په مځکه میخ کړی و. خو بیا یې د مجاهد فطري همت په کار واچوه او په ډېر زیار یې په شونډو مسکا وغوړېده او ویې ویل: ماما جان د ورور د واده په باب څه لیکلی دي؟ ته یې ولوله. دا یې وویل او لیک یې بېرته مور ته ورکړ. صابرې د شمعې په رڼا کې لیک ته وکتل او په لوستلو یې پیل وکړ. زما ګرانې خورې، د وزرا د راتلونکي په باب ما تر اوسه څه پرېکړه ونه شوه کولی. ما ته عبدالله او نعیم یو برابر دي. په دوی دواړو کې هغه ټول صفتونه شته چې د وزرا غوندې شریف نسب نجلۍ د راتلونکي ضمانت وکړي. د عمر په لحاظ عبدالله د دې زیات حقدار دی. هغه 2 میاشتې په رخصتۍ راغلی. ته کومه ورځ مناسبه وټاکه، ما ته ځواب راکړه. زه به په 2 ورځو کې درشم. ته له ما نه زیات د هلکانو په طبیعت پوهه یې. دا خیال کوه چې د وزرا راتلونکی سوال دی
والسلام ستا ورور سعید. د نعیم د خوبونو تعبیر د د هیلې په خلاف وخوت. تر اوسه د همدا ګمانو چې دی د عذرا دی او عذرا د ده دی، خو د ماما له لیک نه یو تریخ حقیقت روښانه شو. د ده معصومه عذرا اوس د ده ورندار کېدونکې وه. ده ته دنیا او ټول کائنات بدل بدل ښکارېدل. په زړه کې یوه څړیکه راپورته شوه، خو څومره چې کېدای شو له صبر او زغم نه یې کار واخیست او هیڅ چاته یې د خپل زړه د راز غوټه خلاصه نه کړه. د عذرا حالت هم له ده بدتر و. عبدالله او صابرې له دوی دواړو نه د پریشانۍ سبب وپوښت، خو نعیم خپل د ورور احترام کوو او عذرا د صابرې او عبدالله د سعید په خاطر مجبوره وه، ځکه خو دواړو څه نشو ویلی او د زړه سکروټې یې په زړه کې بلې پاتې شوې وې. څومره چې د عبدالله د خوښۍ ورځې را نږدې کېدې، د نعیم او عذرا د همدا نړۍ تیاره کېدله. د نعیم له ارامۍ سره ناشنا طبیعت ته کور د یو قفس په څېر ښکارېده. هر ماښام به په آس سپور شو او د چکر لپاره به ډېر لرې ووت او تر نیمو شپو پورې به سارا ګرځېده. د عبدالله واده ته یوه هفته پاتې وه. نعیم یوه شپه په آس چکر ته وتلی و. په زړه پورې وږمه چلېده، په اسمان ستوري ځلېدل، د سپوږمۍ په زړه وړونکې رڼا کې د صحرا د ریګونو وړې وړې څپې ځلېدې. په کلي کې د عبدالله د خوښۍ او واده په خاطر د کلو نجونو دایرې وهلې او سندرې ویلې. نعیم د آس جلب نیولی و او ته څه ځنډه یې سندرې اورېدې. هغه ته له ځانه پرته ټول کائنات په خوښیو کې ډوب ښکارېدل. له آس نه پلی شو او په یخ ریګ کېناست. د ستورو او سپوږمۍ نندارې او د کلي زړه وړونکي د خرما باغونه د ده معصومې دنیا ورک شوي سکون په خاطر لا غمجن کړ او په زړه کې یې وویل، زما نه پرته د کائناتو هر ذره خوښه ده. زما ساړه اسویلي د دې وصیتونو په وړاندې هیڅ نه دي. د ماما مور رور خوښي ښایي، عذرا خوښي هم ما خفه کوي. زه ډېر خودغرضه یم، مګر زه خو خودغرضه نه یم. ما خو د خپل ورور لپاره خپلې خوښۍ قربان کړې، خو دا هم دروغ دي. زما په زړه کې د خپل ورور لپاره دا ایثار هم نشته چې د هغه په خوښۍ کې شریک شم او خپل غم هیر کړم. زما شپه ورځ بهر اوسېدل، ساړه ساړه اسویلي ښکل او له چا سره خبرې نه کول به هغه ته څه رنګه ښکاري. زه به بیا داسې ونه کړم. هغه به هېڅکله هم زما په څېره غم ونه ګوري. مګر دا خو زما د وس خبره نه ده. زه د خپل زړه په غوښتنو قابو کېدای شم، خو په احساساتو نه. غوره دا ده چې څو ورځې له کلي نه بهر ته ولاړ شم. هو، زه باید خامخا ولاړ شم. اوس ولې ولاړ نه شم؟ مګر نه، داسې نه. سهار به له مور نه اجازه واخلم او بیا به ولاړ شم. اوس نه ځم. د ارادې نعیم ته تر یو حده تسلي ورکړه. سبا سهار له لمانځه نه وروسته نعیم له مور نه بصرې ته د څو ورځو لپاره رخصت وغوښت. صابره د ده په دې غوښتنه حیرانه شوه او ویې ویل، زویه ستا د ورور واده دی، ته هلته د څه لپاره ځې؟ مورې، زه به د واده نه یوه ورځ مخکې بیرته راشم. نه زویه، تر واده پورې ته باید په کور کې وې. مورې ما ته اجازه راکړه. صابرې لږ په غوسه ورته وویل، نعیمه، ما ګمان کوو چې ته په رښتیا د یو مجاهد زوی یې، خو زما دا ګمان غلط و. تا ته د خپل ورور په خوښۍ کې ګډون ښه نه ښکاري؟ نعیمه، ته له عبدالله سره کینه کوې؟ نعیم ویل، کینه؟ مورې، دا ته څه وایې؟ زه به له ورور سره ولې کینه کوم؟ زه خو غواړم چې د خپل ژوند ټول راحتونه هغه ته ورکړم. زویه، خدای جل جلاله دې وکړي چې زما ګمان غلط وي، خو بې له څه سببه ستا چوپتیا، چټي په دښتو او بیابانونو ګرځېدل د څه شي ښکارندوی دي؟ نعیم وویل، مورې ما وبخه. صابره ور وړاندې شوه، زوی یې په غېږ کې ونیو او په تندي یې ښکل کړ. زویه، د مجاهدینو سینې پراخې وي، ما بخلی یې. ماښام مهال نعیم د چکر لپاره بهر ونوت. د شپې له ډوډۍ وروسته په بستره وغځېد او تر ډېره یې چورتونه وهل. د هغه په زړه کې اندېښنه پیدا شوه چې زما د چلند په وجه چې زما له مور سره څه بدګماني پیدا شوې ده، د عبدالله په زړه کې به هم را پیدا شوې وي. دې تصور ده له ده سره د کور د وتلو اراده پخه کړه
نیمه شپه هغه له بسترې نه اوچت شو. جامې بدلې کړې، بیا طبیلې ته ولاړ، په آس یې ځین کېښود، تر جلب یې ونیو او بهر ته د تلو تکل وکړ. څه په خیال کې ور وګرځېدل. آس یې هلته پرېښود او په انګړ کې د عذرا د کټ تر څنګ ودرېد. عذرا هم د نعیم په څېر د شپې په ویښ عادت شوې وه. هغه په بستره پرته وه او د نعیم ټول حرکات یې څارل. کله چې نعیم دې ته ورنږدې ورغی، د دې د زړه درزا زیاته شوه. دې داسې وښودله چې ویده ده او خپلې سترګې یې پټې کړې. نعیم تر څه ځنډه ولاړ و. د سپوږمۍ رڼا د عذرا په مخ لوېدلې وه او داسې ښکارېده چې د اسمان سپوږمۍ د ځمکې د سپوږمۍ سیل کوي. د نعیم سترګې د عذرا په بڼه داسې جذب وې چې تر څه ځنډه هغه له شاوخوا نه ناخبره و. بیا یې یوه اوږده ساه واخیستله او په دردناکه لهجه یې وویل: خدای جل جلاله دې تاسو ته واده مبارک کړي. د نعیم د دې خبرې په اورېدو په عذرا لړزه راغله. هغې ته داسې ښکاره شوه چې چا په یوه لویه کنده کې غورځولې وي او خاورې ورباندې اړوي. ساه یې بنده شوه. غوښتله چې چیغه وکړي، خو یو نه لیدونکی لاس یې خوله وربنده کړه. غوښتله چې ورجګه شي او د نعیم په پښو کې سر کېږدي او ورته ووایي چې زما ګناه څه ده. ده داسې ولې وویل، خو درزېدونکی زړه یې هماغسې پاتې شو او د درزا په سینه کې خپل غږ خپ کړ. هغې د سترګو غړولو او نعیم ته د کتلو جرأت هم ونه کړ. نعیم د آس لپاره بیرته طبیلې ته ولاړ. عذرا له بسترې نه جګه شوه او د انګړ نه بهر ووته او د یو دیوال شاته ودرېده. نعیم بهر ووت. عذرا ور وړاندې شوه او د نعیم په مخ کې ودرېده. نعیمه ته چیرته ځې؟ عذرا ته یې وکتل، ویې ویل: عذرا ته ویښه یې؟ عذرا ویل: زه ویده شوې کله یم، ګوره نعیمه. هغې له دې نه وړاندې څه ونه شو ویلی او بیا ور وړاندې شوه. د نعیم له لاسه یې د آس جلب واخیست. نعیم وویل: عذرا، زما د راګرځولو هڅه مه کوه، ما پرېږده چې ولاړ شم. هغې وویل: چېرته به ځې نعیمه؟ له ډېرې مودې پس یې چې په نعیم ور غږ کړ، په نعیم دا غږ ډېر ښه ولګېد. عذرا: زه څو شپې بصرې ته ځم، مګر دا مهال ولې ځې؟ عذرا ته له ما نه پوښتې چې دا مهال ولې ځم، تا ته څرګنده نه ده؟ عذرا ته معلومه وه چې د هغې زړه درزېده، شونډې یې رپېدې. د نعیم آس جلب یې پرېښود او اوښلنې سترګې یې په دواړو لاسونو پټې کړې. نعیم وویل: عذرا، ته په څه خبره نه یې چې زما په زړه کې د دې اوښکو څومره قیمت دی، خو زما دلته اوسېدل مناسب نه دي. زه چې خفه وم تا به هم غمجنه کړم. په بصره کې چې څو ورځې پاتې شم، زما طبیعت به را سنبال شي. زه به ستا د واده نه 1-2 ورځې وړاندې د را رسېدو هڅه وکړم. عذرا، زه په دې ډېر خوښ یم او ته هم باید خوښه وي چې ستا راتلونکی خاوند له ما نه د غوره صفتونو خاوند دی. کاشکې تا ته معلومه وی چې زما له ورور سره څومره مینه ده. عذرا دغه اوښکې دې هغه ته ور ونه ښیې. عذرا وپوښتل: ته رښتیا روان یې؟ نعیم ویل: زه نه غواړم چې هره ورځ مې د زغم ازمویښت وي. عذرا: ما ته داسې مه ګوره، ورځه. عذرا هم بې له دې چې نور څه ووایي بېرته ستنه شوه. څو ګامه چې ولاړه، نعیم ته یې مخ ور واړو. هغه تر اوسه یوه پښه په رکاب ایښې وه او دې ته یې کتل. عذرا مخ ور واړو او ګړندۍ ولاړه، په خپله بستره پرېوته او په سلګو شوه. نعیم پاس پښه واړوله، لا یې څو ګامه نه واخیستې چې چا له شانه ورمنډه واخیسته او د آس جلب یې ونیو. نعیم حیران ودرېد. د هغه په مخ کې عبدالله ولاړ و. نعیم په حیرانۍ ورته وویل: وروره. عبدالله په غمجن غږ ورته وویل: راکوز شه. نعیم ویل: وروره، زه له کلي څخه ځم، ما ته معلومه ده، راکوز شه. نعیم لاس نپلی شو. عبدالله په یوه لاس د آس جلب او په بل لاس نعیم تر مټ نیولی و او بیرته یې راوګرځاوه. چې د کور انګړ ته راورسېد، ویې ویل: آس دې په طبیله کې وتړه. نعیم څه ویل غوښتل، خو عبدالله په حاکمانه انداز درېدلی و. د هغه د ویلو مخه یې ونیوله او د حکم له منلو پرته یې نعیم بله لار ونه لیده. هغه آس په طبیله کې وتړه، بیرته راغی او ورور ته نږدې ودرېد. عذرا په بستره پرته وه
او دا ټوله ننداره یې لیدله. عبدالله بیا نعیم تر مټ ونیو او د کور په یوه کوټه ورننوتل. عذرا لړزېدله او له خپل ځای نه اوچته شوه، غلې غلې ورغله. د همغې کړکۍ کوټې ته ورنږدې شوه چې دواړه ورونه ورننوتل. عبدالله وویل شمعه بله کړه. نعیم شمعه بله کړه. په کوټه کې وړیو یو لوی ټوکر غوړېدلی و. عبدالله په هغه کېناست او نعیم ته یې هم د کېناستلو اشاره وکړه. وروره ته ماته څه ویل غواړې؟ عبدالله ویل هېڅ نه، ته کېنه، زه چېرته روان وم. زه له تا نه د تګ پوښتنه نه کوم او نه دې راګرځوم. کېنه، له تا سره مې یو ضروري کار دی. نعیم پریشانه کېناست. عبدالله نعیم ته وکتل او په مسکا یې ورته وویل نعیمه ته بصرې ته ځې؟ نعیم ځواب ورکړ وروره دا راته معلومه نه وه چې ته جاسوسي هم کوې. زه بخښنه غواړم نعیمه، زه ستا نه د عذرا جاسوسي کوم. ورور جانه د عذرا په باب دومره زر نظر مه ورکوه. عبدالله په ځواب کې نعیم ته وکتل. نعیم له شرمه سترګې ښکته واچولې. عبدالله لاس ور وکړ او د هغه سر یې راپورته کړ او ویل نعیمه زه ستا او عذرا په باب هېڅکله غلط نظر نشم ورکولی. ته بصرې ته ولاړ شه او دا لیک ما ته ورکړه. بیا یې د نعیم په لاس کې یو لیک ورکېښود. ورور جانه تا څه لیکلي؟ هغه وویل په خپله یې ولوله، ما ستا لپاره یوه سزا ټاکلې ده. نعیم په حیرانۍ لیک پرانیست او عبدالله لیکلي و ګرانه ماما السلام علیکم. څرنګه چې ستا په څېر ما ته هم د عذرا راتلونکی ډېر ارزښت لري، ځکه خو تر ما نعیم غوره دی او د هغې راتلونکی له هغه سره ښه امانت ګڼم. زه به ډېر څه نه لیکم، ته په خپله ښه پوهېږې چې دا لیک ما ولې ولیکه. هیله ده چې ته به زما خبرې ته پام وکړې. زه غواړم چې زما د رخصتۍ پوره کېدو نه وړاندې د نعیم او عذرا واده ترسره شي. مناسبه نیټه ته په خپله وټاکه. وسلام، ستا عبدالله. د لیک له پای ته رسېدو سره د نعیم په سترګو کې اوښکې راغلې. ویې ویل وروره زه دا لیک نه وړم، د عذرا واده به له تا سره کېږي. وروره ما وبخښه. عبدالله وویل ستا ګمان دی چې زه به د خپلې خوښې لپاره د خپل کشري ورور د ژوند ټولې خوشحالۍ قربان کړم. نعیم ویل ته ما نور مه شرموه وروره. عبدالله زه له تا سره مراعات نه کوم. نعیمه له تا نه زیات د عذرا خوښیو غم را سره دی. ما ته ستاسو جوړه پخوا هم ډېره ښه ښکارېده. کوم څه چې تا زما په خاطر کول زه یې د عذرا لپاره کوم. ورځه اوس سهار کېدونکی دی، تر سبا پورې بېرته راوګرځه. ښایي ماما هم له تا سره یو ځای راشي. ورځه نعیمه. وروره دا ته څه وایې؟ زه نه ځم. نعیمه نور ضد مه کوه، د عذرا د خوښۍ ذمهواري د دواړو په غاړه ده. وروره. دا ځل عبدالله لږ په غوسه او جدي ورته وویل ورځه. او بیا یې هغه تر مټ ونیو او تر کوټې بهر راووتل. عذرا چې د دوی بهر ته د راوتلو په حال کې ولیدل، بېرته خپلې بسترې ته راغله او وغځېدله. عبدالله چې نعیم دوه زړی ولید ورغی او د نعیم آس له طبیلې نه راوویست. دواړه ورونه له کوره ووتل. لږ ځنډ وروسته عذرا د آس د پښو ترپهار واورېد. عبدالله بېرته راستون شو او د پروردګار په دربار کې د شکرانې د ادا لپاره ودرېد. سهار وختي چې صابرې د نعیم کټ خالي ولید، طبیلې خواته ولاړه وه. چې د هغه آس یې هم ونه لید، پریشانه ودرېده. عبدالله پرې وپوهېد، ورته وویل مورجانې نعیم لټوې؟ هوکې هغه چېرته دی؟ هغه د څه ضروري کار لپاره بهر ته تللی دی. او بیا یې له لږ سوچ وروسته وویل مورجانې د نعیم واده به کله کېږي؟ زویه ستا چې وشو له خیره بیا به د نعیم نوبت وي. مورې زه غواړم چې د ده واده له ما نه مخکې وشي. زویه زه پوهېږم چې ته له نعیم سره ډېره مینه لرې. زه غافله نه یم. د ده لپاره یو مناسب ځای ګورم. خدای جل جلاله دې وکړي چې عذرا غوندې نجلۍ ورته وګورم. مورې نعیم او عذرا له ولکتوبه سره ملګري وو. هو زویه. مورجانې زه غواړم چې دوی تل سره ملګري شي. ستا مطلب دا دی چې هو زه غواړم چې د عذرا واده له نعیم سره وشي. صابره حیرانه شو. عبدالله ته یې وکتل او له مینې نه یې د دواړو لاسونه د هغه په سر ور کېښودل او ښکل یې کړ.